شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما ډېر سوچ وکړي چې په دې دعاګانو کې به ټول نه قیمتي دعا کوي. ډېر سوچ مې وکړی قرآن کې او حدیثونو کې ګرځېدم پسې، نو ما ته دا دعا ډېره قیمتي معلومه شوه چې یو سړی د الله نه مرسته غواړي په هغه کار کې چې الله پرې راضي کېږي. او یا به دعا ما ومونده په سورې فاتحه کې او په سورې فاتحه کې په ایاک نعبد و ایاک نستعین پوه شو. د دې نه بله قیمتي دعا کومه ده چې ته الله ته دا وایې چې یا الله زما مرسته وکړه چې تا راضي کړم. اخو دې بل څه شي نشي. بله کومه دعا به ته ذکر کړې چې د دې نه قیمتي یا الله زما مرسته وکړه چې تا راضي کړم. نو دا ډېره ناشنا خبره شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کړې. وایي ما ډېر سوچ وکړو بیا دې نتیجې ته ورسېدو. نو په سورې فاتحه کې قیمتي دعا د دعاګانو هغه پرته ده. لنډه خبره هغه دا ده لکه څنګه چې بعضو علماو دا خبره کړې ده، وایي سورة الفاتحه مفتاح كل خیر و سعاده فی الدارین. هر خیر په دنیا او په آخرت کې د هغې چابي سورة الفاتحه ده. بس دا علم نه شي. هر خیر د دنیا او د آخرت چابي څه ده؟ چابي سورة الفاتحه. د یو څو فضایل دي، فضایل نور هم زیات دي خو په دې به اکتفا وکړو ځکه چې خبره بیا ډېره اوږدېږي. ښه اوس به راشو د سورة فاتحې نومونه ده. یاده کړئ دا خبره، هر شی چې نومونه یې ډېري د دلالت د هغه په فضیلت باندې کوي. که هغه مخلوق دی، که هغه د الله کلام دی، خو چې نومونه یې ډېري نو پوه شه چې بیا یو ځان له فضیلت دی. د سورة فاتحې ډېر نومونه دي. مشهور نوم دا دی، د توقیفي نوم دی سورة الفاتحه. بعض نور هم توقیفي نومونه دي. دې ته سورة الفاتحه هم وایي، دې ته فاتحة الکتاب هم وایي. یو نوم دا شو الفاتحه او سره خوا کې فاتحة الکتاب. فاتحه دې ته په دې وایي ځکه چې د دې سره افتتاح کېږي د الله د کلام، او د دې سره افتتاح کوي علما د کتابونو د کتبو حمد وایي کوي. نو ځکه دې ته فاتحه ویل کېږي، د دې سره افتتاح شوی. د دې سورت بل نوم دی الرقیه، سورة الرقیه. الرقیه څه ته عبارت دم. مخکې تفصیلي حدیث ذکر شو. سورة الرقیه زه په آخره کې د سورتونو د دې سورت د نومونه چې کلمه ذکر کړي کړي چې ملګري یې تپوس وکړي. سورة الكافية. الكافية ولد الكافية ما يقبلون مسلم وطول القرآن كافي، وطول القرآن دي طرفنا من كافي. الواقية، سورة الواقية. سوق دا سورة وي ودي عملك الليل بچكي الدنيا وداخرت المصيبة. سورة الوافية، واقية بقاف سرده، وافية مفاصل. سورة الوافية معنی دا چې دا سورت نو پوره وي. څنګه پوره؟ اوس یو سړی د مانځه کې ولاړ او دا سورت یې نیمه وي نه کېږي، لازم یې پوره وي. ها سورة المناجات. المناجات جرګه. جرګې څه مطلب دی؟ په دې کې د بندو د الله په منځ کې جرګه، څه ښایسته جرګه د الله حمد او ثنا او بیا الله ته ایاک نعبد موږ ستا بندګي کوو، یا الله ستا نه مرسته وکړو، یا الله نیغه لار راته وکړو. دې ته جرګه وایي. نو جرګه ده په منځ د بندو د الله کې. دې ته سورة التفویض ویل کېږي. التفویض په ضاد سره، دال سره، یعنی په دې کې کار سپارلی شوی دی چا ته؟
الله تبن دزنا اسمار لي الله تكم زي كذا اسمار لي إياك نعبد وإياك نستعين يعني ما كده تجيال لك استمر استرسلني اسمي دزنا أولك وشاتا زاني أولك والنات زي كده تقول سورة التوفيق هذا دي ناشنا من عبد الله بن عباس تنقل دي أساس القرآن سورة أساس القرآن القرآن أساس البنيان افتتاح دي يقول لهم دي سورة الحمد لا هو زهد ولي سورة الحمد دي كده لا حمد ما يشاء سورة الصلاة ولي الصلاة إذا ما غير مزنكي سورة القرآن العظيم وهو كهذه السير شو تقول السلام ده قرآن عظيم القرآن العظيم ها سورة السبع المثاني سمعتوا السبع المثاني ما يدري ما يذكر وآيتوني باربار ولكن نور أمتون تنين بلا شيء سدري أمدي أمتون دلال ثلاثة دري وجيزي بوش السبع المثاني سورة الشفاء وديجي شفاء مثلا لزوم ودليل سورة الشكر ولي شكر حمد وشكر سورة القرآن أو سورة الكتاب لو تبقى مرزا سلم الكتاب أسل مور بتشيجي أرجع ترى مور ترى وبسكي أساس وبنيات ده القرآن معاني رو بسكي دي سورة ذكر دي توي القرآن أو الكتاب سورة لما خلينا نذكر تعليم المسألة ليس مكتوب ده دعاء تعليم ولا ده خود ده دعاء تريقبك يا شيء بارك الله فيك ودي سورة كده تريقبك هو شيء لأن لا نمسنه هو إنه ده يسوع تأتي سيدي كده ولس شوارس ولس أتلس مولس هل من مزيد جدوك حسابي بيطلس لازم ديو كدويش ولس بعض القرآن الكتاب ده القرآن جدان الكتاب جدان يا تلس ها ولس أتلس بقول لك دور من ذكر شيء تلس ويوه سورة الفاتحة فاتحة الكتاب أو سورة الرقية سورة الكافية الواقعة الوافية مناجات التوحيد أساس القرآن حمد سورة الصلاة القرآن العظيم سبع المثاني سورة الشفاء سورة الشكر القرآن الكتاب أو سورة التعليم المسكن أتلس ليش؟ تلس تلس بارك